ننګرهار کې د تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت له انسټیټیوټونو څخه په لومړی دوره کې 200 تنه مجاهدین د اداري او مدیریت له 2 کلونو زده کړو وروسته فارغ شول. مسؤلینو له فارغ شوی مجاهدینو وغوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل ولسته د خلو تویولو او قلم له لارې خدمت وکړي. ننګرهار میشي د ایران هیواد له لوري افغانانو ته د کاري ویزو اعلانولو هرکلی کوي. دوی وایي د اسلامي امارت له لوري ایران سره د قانوني کاري زمینه برابرول به د دې لامل شي چې ځوانان به په غیر قانوني لارو د کار لپاره بهر ته نزي. ننګرهار کې د بخاري جوړونکو وایي تیرته که څه هم کاروبار کمرنګ شوی خو د هوا په سړېدو سره بازار یو څه شوی دی. دوی وایي لمخکې اوس د بخاري نرخونه ارزانه شوي او له خلکو غواړي چې د خپل هیواد تولید شوی صنعت وکاروي. اخو بیا پیرودونکو وایي ننګرهار کې جوړیدونکو وطني بخاري ښه او ارزانه دي او د ننګرهار د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو دفتر د هیواد په کچه لومړی مقام ترلاسه کړ. د چارو اداري لوی ریاست د ارزونې لمخې د ولایتونو په کچه د ننګرهار اداري اصلاحات او ملکی خدماتو دفتر د خوکړنو او لاسته راوړنو له امله لومړی مقام ترلاسه کړ.